درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د منصور خبرونه ده او د نن ورځې د کابل چاپي ورځپاڼې راسره دي. مهم مطالب او مسایل به د تل په څېر راواخلو. د نن ورځې په خپرونه کې به هم هر اړخیز بحث پرې ولرو. په خپرونه کې مو بلنه ورکړې ده سیاسي شنونکی محترم محمد جان رسولیار ته. ستړي مه شئ رسولیار صاحب. سلامونه ښاغلی ښکلا تاسو ته او د تلویزیون کتونکو ته نیکې هیلې او احترامات او سهار په خیر وایم. علیکم السلام، ژوندي اوسئ. په پیل کې به راشو سرنوشت ورځپاڼې ته. مهم مطلب یې بیا هم د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو او دا چې ملکي کسان د پکې مرګ شو بلوړي د بې پیلوټ الوتکې د بریدونو په هکله راخیستی دی. شنونکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو په اړه د حکومت د سکوت تګلاره به ولسي غبرګونونه راوپاروي. خو ډاکټر ځلاند بیا ویلي دي چې حکومت د بهرنیو ځواکونو د جنایتونو پر وړاندې ځکه غږ نشي پورته کولی چې د مشروعیت سرچینه یې بهرنیان دي. رسولیار صاحب، راوبګرځو ستاسو ځواب ته هغه ده چې په تېرو کې هم دغسې ورته پېښې شوي دي. هر اړخیز بحث مې کړی دی، ویلي چې ولې حکومت په دغه واقعیتونو سترګې پټوي. که اوس موږ رښتیا هم دا راواخلو چې ولې طالبان د خلکو د کورونو نه سپر او سنګر جوړوي د جګړې لپاره؟ وګورئ، اخو دشمن دی اغلې ښکلا، او دشمن د هر نوع تکتیکونه استفاده کوي چې تر څو میډیا پاملرنه وکړي د دوی شتون ته، د دوی فعالیت ته. دشمن دا توقع نه کیږي. بل لوری افغان حکومت د دې ولس منتخب استازیتوب کوي، مسؤلیت لري د خپلو وګړو په وړاندې. دوی چې د عملیات پلانوي ګرم هغه څوک دي چې د هغه ګڼ میشتو سیمه کې دوی د شپې لخوا داسې چاپه وهي چې خپله د دښمن هلته شتون د هغه په اړه دقیق اطلاعات دوی نه لري چې دلته څومره دښمن ته جمع کړې ده چې دوی هغه منې د شپني خاص ځانګړي ځواکونه عملیات کوي، بیا هلته دښمن سره په داسې جګړه کې کیوځي ښکیل کیږي چې دوی د وتلو لار نه پیدا کوي. لهذا دوی اړ کیږي چې هوایي ځواک نه، هغه بېرحمه هوایي ځواک نه دوی د ملاتړ غوښتنه کوي چې په پایله کې داسې یو بشري ناورین رامنځته کیږي چې نه تنها د یو مسلمان بلکې د یو انسان چې د نړۍ په هر ګوټ کې د هغه عصبانیت راپاروي، هغه داسې یو حالت ته رسوي چې د دې په وړاندې به سکوت پاتې نشي، غلی پاتې نشي. بدبختانه چې ګورو د مرکزي حکومت عکس العمل د دې ناورین او د دې ظالمانه کړنې په وړاندې چې تر 11 پورې ماشومان او زنانه او سپین ږیري هلته شهیدان سوي دي، ډېر سوړ عکس العمل و. حتی د محلي ویندویانو چې په شمال کې څرګندونې وکړې، هغوی دغه ماشومان تروریستان وبلل چې دلته یعنې دښمن نه دی وژلی بلکې دا ټول تروریستان دي. له دې نه باید مرکزي حکومت پوښتنه وکړي چې دغسې بې مسؤلیته کسان څنګه داسې اظهارات کوي چې نور هم د افغانستان د ملت عصبانیت راپاروي د ځان سره. وګورئ، دا یوه پیښه نه ده اغلې ښکلا چې په شمال کې منځته راغله. همدغه بمباریانو د ملک په هر ګوټ کې زموږ ودونه یې بمبار کړي دي، زموږ جنازې یې بمبار کړي دي، زموږ وسلوال پوځ سرتیري شهیدان کړي دي. دې په ځای چې دوی ښه پوهېږي چې دښمن چیرته میشت دی او څنګه کوم ځای باید په نښه شي. لهذا دا باید جنګي جنایت وبلل شي. دا قصدي عمل دی، خو همیشه به دوی د تېروتنې نوم ورکوي. دقیق، یعنې په دې اړه نړیوالو بنسټونو تاسو وګورئ چې هغوی عکس العملونه ښکاره کړي دي په نړیواله کچه چې دا جنایت دی. د کندوز د تیر کال د ایمرجنسي روغتون بمبار دا یو جنګي جنایت و. اما دا چې څوک زورور دي هغه په نړیوالو محاکمو کې هم د هغوی حضور ده، په امنیت شورا کې هم د هغوی حضور ده. د هغوی په وړاندې که هر نوع اقدامات کیږي په نړیواله کچه هغوی د ویټو خپل صلاحیت کاروي او په دې سره هغوی تبریه کیږي. لهذا په دې اړه باید د افغان حکومت چې د دې وګړو مستقیما مسؤلیت د دوی په غاړه ده، د داسې چاپونه چې هلته عادي خلک متضرر کیږي باید ډډه وکړي. داسې عملیات وګورئ، د ځانګړو ځواکونو قمندان جلال یفتري نومیږي، دا خپله داسې یو کس ده چې په تیر کې هم د دا رقم اشتباهات هم په د خپلو د عملیاتو په ترڅ کې لرلي دي. د ډګروالي په بس کې دته ولسمشر جنرالي رتبه ورکړې ده چې دا یو ظالمانه کړنه ده چې دی دې په ځای چې دنه پوښتنه وسي دی ته نور هم پروموشن او ارتقا ورکول کیږي. خو حکومت هم په دغه برخه کې ډېر بېغوره پاتې کیږي. خو موږ مستقیما زموږ اشاره افغان حکومت ته ده چې د خپلو وګړو په وړاندې مسؤلیت احساس وکړي. که دومره ضرر بلې برخې یا بل قوم ته په افغانستان کې ورسېږي، تاسو باور وکړئ چې دا ځمکه او اسمان به ټول وښوري. اما دغه عظیمه کتله چې د پوښتنې څوک نه لري چې د دوی غږ اوچت کړي، تاسو وګورئ چې هیڅ نه وه. یعنې د حکومت په دې شکل باندې ځان ته براعت ورکړي چې ګنې دلته دښمن ملکي خلکو نه د ډال
په توګه استفاده کوي د ستاسو مسؤلیت څه ده؟ ته ولې دې په داسې ګڼ مېشته سیمه کې عملیات کوي؟ اول به تا دا سیمه تخلیه کړې وه له خلکو نه، خلکو ته به دې ویلي وو چې په تاسو په ضرب د 4 ساعتو کې دا سیمه تخلیه کوي چې موږ دلته عملیات لرو، خلک به وتلي وو، تا به هلته عملیات کړي وو، هلته به دې بیزونه ایجاد کړي وو چې دوباره هلته دښمن نفوذ نه وای کړی. هغسې په دې شکل چې ته وایې دښمن خو په ټولو ولایاتو کې هم داسې هغه نه استفاده کوي له وګړو نه چې هغوی تر هغو تلفاتو نه رسېږي. په دې شکل باندې دوی برات نه اخلي. دغه حیاتونه چې دوی ګماري د پیښې تحقیق لپاره دا محض د وخت ضایع کول دي، د دې لپاره چې عامه احساسات کابو کړي د ولس، بل هېڅ شی په لاس نه راوړي. په تېر کې هم د حیاتونه دوی بېلابېلو ولایتونو ته لېږلي دي، هېڅ پایله د ځان سره نه ده لرلې. دا واضح جنایت ده، ښکاره ده چې والي د ولایت کندوز وویله چې 11 تنه ماشومان شهیدان سوي دي، څه باندې 26 تنه ټپیان دي. د دې لپاره نور څېړنه ته ضرورت ده. خو رسول الله صاحب په تېرو کې هم بهرنیو ځواکونو دغسې ورته عملیات کړي دي چې مرګ ژوبله ملکي کسانو ته وختي. افغان حکومت بالاخره کوم مجبوریت لري؟ امنیتي تړون هغه تړون چې موږ د امریکا سره لرو، یا هم دا چې موږ تر ډېره پورې تکیه پر امریکا کړې ده؟ نو آیا دغه مجبوریتونه دي چې نشو کولی هغه واقعیتونه چې باید ووایو موږ چوپه خوله پاتې یو؟ وګوره، یو خو دا تړون یوازې د افغان حکومت سره امریکایان نه لري، دا د بېلابېلو د دنیا په کچه که وګورو په نورو ملکو کې هم دا شته ده. لیکن دا تړون خپل هغه لري حدود ټاکل شوي دي. په دې کې داسې نه ده چې هغوی د دې په ځای چې دښمن په نښه کې زمونږ وسلوال پوځ سرتیري وژني، یا هغه ځای کې زمونږ ورته اړتیا لرو چې هلته غار وي، دشته وي، خلاص سرحدونه دي، په خلاص مټ دښمن له پاکستان نه راوړي، دوی ښه ویني، ولې هلته نه په نښه کوي چې زموږ کلیو بانډو کې دوی بمبارونه کوي؟ چې په تېر کې هم افغان حکومت دا ویلي و چې جګړه او تروریزم زموږ په کلیو بانډو کې نه ده، بلکې د هغوی ادرس معلوم دی، مشخص دی. که واقعي د تروریزم په وړاندې هوډمنه جګړه وي او واقعي د دښمن له منځه وړل وي، هغه په هر شکل باندې دوی کولی شي. لیکن دا په یو شکل نه په یو شکل د افغانستان په کور کې، د افغانستان په کلیو بانډو کې د جګړې د تداوم دی. دلته د افغان وژنه ده، د تقریبا که ویلی سم جینوساید ده، د یو عظیم قتلي په وړاندې. او دوی زموږ خلک بې تعلیمه کړل، بې کوره یې کړل، همداسې له هر نوع انساني سهولتونو چې یو انسان ورته اړتیا لري له هغو نه یې ورځ تر بلې محرومه کوي، تجرید کوي یې. او په دغه شکل باندې په لویو کې افغان حکومت ته دردسر هم جوړېږي، ځکه فاصله ولسونه اخلي. اوس دا 11 ماشومان د دې سیمې وژل سوي، دا خلک به څنګه له حکومت سره همکاري وکړي؟ دا خو بیرته د دښمن تله درندوي. په دې شکل باندې دوی خپل ولسونه له ځانه جلا کوي، بیا وایي چې ولا زموږ محبوبیت په ټولنه کې صفر ته تقرب کوي. خو ستاسو اعمال دي چې په دا شکل باندې له ځانه ولسونه خپل جدا کوي. هغه خلک چې ستاسو د قدرت د رسولو لپاره یې مړي جنازې پرېښوي، تاسو ته یې رایه درکړله، ګوتې یې پرېښ شوې، ووژل شول، وټکول شول، بیا هم تاسو چې قدرت ته ورسېږي هغه خلک ګیر شي. لیکن که واقعي مبارزه وي د دښمن په وړاندې، هغه ادرسونه مشخص دي، معلوم دي. لیکن بیا هم دلته داسې حلقات دي په اردو کې، داسې تنظیمي ډلې دي چې هغوی آګاهانه دغه رقم کړنې کوي چې دوی دغه سبوتاژ ته لمن ووهي. سیاسونه هم غواړي چې په لویه کچه کې د حکومت ته دردسر جوړ کړي. که عملا چې موږ بحران په حالت کې یاستو، دا اوس اقتصادي بحران وګوره، سیاسي وګوره، نظامي وګوره، ټولنیز بحران وګوره، یعنې په هره کچه کې موږ یو ناورین سره مخ یو. دا چې په ځان نه منو هغه جلا موضوع ده. رسول صاحب، بله موضوع دا چې خپله د کندوز د دغه قربانیانو تصویرونه هم خپاره شوي، که هر افغاني وګړي حتما به یې زړه ورته دردېدلی وي. اوس که افغان حکومت هم دغومره بېغوره شي، نو بالاخره د دغو ولس خپله د دغه قربانیانو د کورنیو دغه درد به څوک دوا کړي؟ په یو شکل افغان حکومت کولی شي چې یو څه ناڅه د دې خلکو د درد او کړاو راکوونکي چې مستقیما اعلان وکړي، مخکې له دې نه چې دا پلاوی هغه راوړي. دا پلاوی یو هفته 2 هفتې پې تېروي، له هغه نه بعد دا موضوع د رسنیو له هغه نه ولیږي او دا خبره سړېږي. دوی بیا هېڅ نوع اقدام نه کوي. اوس کې حکومت مکلفه شي هغه د ځانګړي قطاعتو قمندان چې خپل عسکر یې ووژل، دښمن په منګلو کې یې راښکېل کړه، او همدارنګه د 11 ملکي بیچاره ماشومانو، اطفالو، زنانې شهیدانې کړې، دا باید مستقیما له دندې لرې او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. او همدارنګه هلته چې چا د عملیات سنجولي سوق اداره کړي دي په کندوز کې، که هغه د فرقي قمندان وي یا بل څوک وي، دا اطلاعات چې چا ورکړي دي دا ټول باید له د دې دندې تعلیق کړي او دوی نه پوښتنې ګرویزنې وشي چې په آینده کې په بله سیمه کې تاسو وګورئ، په فاریاب کې په واده باندې توغندۍ غورځېږي، هلته واده په وینو لړل کېږي، خو لیکن څوک پوښتنه نه کوي. دا ټول زموږ افغانان دي. دا خپله حکومت همدغه جرأت دوی ته نه دی ور بخښلی چې دغسې کړنې وشي؟
حکومت داسې ده چې کنټرول نه لري په خپل متاسفانه په خپل دریګونو دفاعي او امنیتي ځواکونو. دا ملي نه دي متاسفانه، دا اتنیکي قومي او تنظیمي ډلو ټپلو ته وفادار دي او په همدغه شکل ده چې موږ متاسفانه چې همیشه مو ویلي دي دا ډېر د تاسف ځای ده چې وسلوال ملي پوځ د یو مملکت د اعلی سرقمندان له هغه نه یاغي وي په دې شکل باندې که دا واقعا ویر او ترس موجود وي چې ما هر اعمال زما د مرکزي حکومت یا د مربوطه قمندان لخوا څارل کیږي، دغسې یو جنایت ته بیا لمن نه وهل کېده او مرتکب د داسې اعمالو څوک نه جوړېدل. خو دا شار بې پرسان ده، پوښتنه نشته. هر چا چې هر څه وکړل، که چا دفاع ودرېدله یو نوه حمایه کېده، هغه ته څوک نشي ویل. تاسو وګورئ د مزار کې د زارې ولسوالۍ او امنیه قمندان ده چې په تیر کې یو میړو ښځه د یو سړي راوستې ده کېنولې ده، هغه ته وایي د طلاق کا، او په دې وروستیو کې بله یو نجلۍ ده چې د ده د سرتیرو لخوا په هغه باندې جنسي تېری شوی ده. کله چې دا نجلۍ مجبوره کېږي د هغه لپاره ځي عرض کړي، دا قمندان د امنیت چې اکرم نومیږي، هغه ته وایي چې داسې ستا د افرادو لخوا په ما باندې جنسي تېری وسو. هغه دوباره دا قمندان په خپله شعبه کې په هغه باندې دوباره جنسي تېری کوي، ولیکن نه وزارت داخلي غبرګون وښود، نه افغان حکومت غبرګون وښود، نه ځایي ادارې په بلخ کې عکس العمل وښود. په دغه شکل باندې جنایت په هېڅ نظام کې نشته. بیا چې موږ دا د اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې یو کلتور لرو، داسې یو ټولنه ده چې دلته د عصبانیتونه راپارېږي د ولس، خو متاسفانه چې په ملي کچه باندې غمخوري د ملت او د ولس نشته. دغه چارواکي چې تاسو یادونه وکړه، دغسې بې مسؤلیته چارواکي په افغانستان کې په هر ولایت کې که موږ شمېر کړو ډېر کسان دي. اوس که چېرته دې ته راوګرځو چې رښتیا هم آیا د دوی تر شا کوم حمایوي لا شته دی، څوک حمایت کوي چې دغسې جرأت دوی ته وربخلی؟ آیا خپل افغان حکومت چې دا یې پوښتنه نه کېږي، ګربېګنې نه کېږي، د قانون منګولو ته نه سپارل کېږي، دغسې ورته پېښې غیر نامشروع کړنې رامنځته کېږي؟ اغلی ښکلا تر هغو چې د مافیت قانون ختم نشي، د تیرو 14 کالو راهیسې چې دغه نظام منځته راغلی دی، یوازې موجوده موږ 2 کاله نه یادوو، بلکې په تیر کې همدارنګه افغان کډوال راغله خپلو سیمو بانډو ته، لیکن ځایي خلکو د هغوی په وړاندې جبههګیري وکړل، کډوال یې خپلو سیمو ته پرې نه ښودل، ووژل شول، لیکن افغان حکومت نه شو کولی، ناتوانه و د هغو په وړاندې چې حق حقدار ته وسپاري. دا خلک ولې د طالبانو محاکمو ته مراجعه کوي؟ دې لپاره چې په یو ورځ کې فیصله کوي، هم د خلکو وخت کم مصرفېږي، هم یې پیسې نه مصرفېږي. زموږ عدلي قضایي ارګانونو ته چې مراجعه کوي په میاشتو دواړه طرفه له داراییو له پیسو نه خلاص کړي، اخر دوی خپله دې متقاعد شي د دعوې نه لاس په سر شي، تر هغوی حق حقدار ته نه سپاري. همداسې په ټولو برخو کې که ملکي دوایر دي چې څوک خیانت وکړي، ظلم وکړي، که والي ده، که قمندان د امنیې ده، همدارنګه که د لوا یا د قلي اردو قمندان د جنایت مرتکب شي. ولیکن تر دې مهال تاسو لیدلي دي چې دا 15-14 کالو چا نه پوښتنه شوي، یو مظلوم بیچاره بې دفاع چې څوک نه لري، یا یو تنظیم یو ګوند نه حمایت نه لري، یا مالي سپورټ نه لري، هغه باندې طبعا هغه ته ګوته نیول کېږي. ولیکن هغه څوک چې جاني ده، په جنګي جرایمو مرتکب ده، په قومي سمتو مرزو ککړ ده، متاسفانه چې هغه ورځ تر بلې ارتقا کوي، پروموشن کوي، او هغه قابل د احترام ده په دې ټولنه کې. همدغه وجه ده چې موږ باثباته قوي مرکزي حکومت متاسفانه نه لرو، او په دې کې لوی لاس چې لري هغه د بهرنیان دي چې دغه رقم یو ګوټو مات حکومت تحمیل شو، چې بالاخره دغسې ناخوالې چې ورځ تر بله زیږېږي، او دوی هم اوس حیران دي چې څه وکړي، او افغان ملت هم حیران دی. رابط شو د سرنامې شوسپاڼې بل مهم مطلب ته چې په هلمند کې د اریانا نیوز خبریال ووژل شو. په هلمند کې د اریانا نیوز خبریال پر سړک د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. رسول الله په دې وروستیو کې خپله د خبریالانو د خوندیتوب په اړه هغه کومې ادارې چې د اړوندې ادارې تر اوسه پورې څه کړي دي، دا چې په دغه یوه میاشت کې موږ شاهدانو 2-3 خبریالان وژل شوي دي، څه فکر کوئ آیا دغه اړوندې ادارې څومره په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي؟ اغلی ښکلا شیرزاد، دا درته وایم چې دا ځوان مې ډېره زیات خوابده شوه. دا نعمت الله ظهیر صاحب ما هم هلمند کې 2 دورې ماموریت کړی دی. دا ډېر فعاله، ډېر یو رښتینی صادقه ځوان و د خبریالانو په ټولنه کې. دا بدبختانه پرون دی یو بلې پیښې ښکار شو. نه باید زما په آن خبریالان داسې یو خطرناکو د جنګ جبهو ته لاړ شي چې هلته د ماینونو کشتزارونه دي، هغه سیمې پاکې شوي نه دي، او هغه وسیتو کې چې دوی سفر کوي هغه د ماین په وړاندې مقاومت هم نه لري. په ټوله کې ځایي اداره چې سیمې ته خبریالان ځان سره بیایي، هغوی ته باید تحفظ ورکړي، مسؤلیت باید تضمین شي. او دا رقم پیښې موږ په تیر کې هم لرلې دي. بدبختانه تاسو وګورئ د BBC یو خبریال صمد روحاني شاوخوا 9 کاله مخکې په هلمند کې همداسې په مرموز شکل شهید شو، تر ننه یې چا پوښتنه ونه کړه. همدارنګه اجمل نقش
نقشبندي په هلمند کې د توطیې ښکار شو، شهید شو، چا یې پوښتنه ونه کړه. د داسې ځوانان په زابل کې تېره ورځ د ملي تلویزیون خبریال شرافت صاحب شهید شو، هغه هم چا پوښتنه ونه کړه. په شمال کې، په جنوب کې، یعنې له بل هر مملکت نه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې او مشکلات او وژنې ډېرې شوي دي. ولیکن دغه مدافع ټولنې چې بېلابېلې د خبریالانو د حقوقو نه دفاع کوي، دا یوازې هغه فیسبوکي هغه تصویر خپور که د یوې اونۍ لپاره غمرازي شریک که دا په بنیادي شکل باندې دغه موضوع ته توجه نه کوي، یوازې ظاهري د یوې اونۍ لپاره چې حکومت مسؤلین هم غمرازي پیغامونه شریکوي، علاوه له هغه نه تر دې مهاله دوی کوم عملي شی چې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره وي، د دوی دنده او مکلفیت جوړیږي، په دې اړه څه نه دي شوي. زما سپارښتنه دا ده د افغان په توګه د ژورنالستانو ته چې اقلا د خپلو کورنیو دپاره تاسو داسې یو ریسک مه اخلئ چې بدبختانه خدای نخواسته داسې پیښو سره راتلونکي کې مخ نه شي چې درد و کړاو هم د خپلې کورنۍ لپاره پاتې کېږي او هغه د یوې هفتې غمشریکي او غمرازي چې تاسو سره کېږي هغه هېرېږي او یوازې درد و کړاو خپلو بچیانو مور و پلار ته پاتې کېږي. ډېره مننه رسول یار صاحب دا چې خپرونې ته راغلئ. ژوندي اوسئ. په خیر اوسئ. ډېره خیر اوسئ. درنو لیدونکو دننه زه په خپرونه کې د کندوز پر دردونکې پیښې دا چې ټول افغانان پرې خواشیني د بحث درلودو دا چې بهرنیو ځواکونو برید کړی و، تر ډېر به یې 1.5 بلکې کسان ته مې ژوبله اړولې چې ډېری یې ماشومان دي. د دې ترڅنګ د افغان حکومت پر وروستیو ناکامیو دا چې ولې افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو پر عملیاتو باندې چوپه خوله پاتې دی او د خبریالانو د خوندیتوب په هکله مو مهم مطالب راواخیستل. خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو لوی العمل خوشحاله اوسئ.